ګوره مفتی ندیم صاحب حفظه الله او مولانا ساجد نقشبندی صاحب حفظه الله په دې حالاتو کې چې کله دا مفتی منیر شاکر صاحب وفات شو په دې حالاتو کې دی هغه خپل ویډیوګانې جوړې کړې او د هغه عقاید چې ګم دي هغه خلکو ته دوباره یاد کړو نو په داسې حالت کې چې ټوله هوا چې دا زمونږ د پښتانه او خاص کر زمونږ د خلک چې دی هوا پسې رواني چونکې ټیک د هغه داسې حالات کې وفات شو داسې مرګ و د هغه چې په هغې باندې خفګان پکارو خو چونکې دی هغه عقاید خلکو ته دوباره مخې ته کړو چې یاره دا د عقایدو نو داسې قسمه خبرې به کولې نو په داسې وخت کې هغه یو شاعر وایي که نه لکه مفتی ندیم صاحب شو او مفتی مولانا ساجد نقشبندی صاحب شو دی په داسې وخت کې دا خبرې شروع کړې لکه هغه شاعر وایي چې هوا کې ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے نو دغه هوا یو طرف ته روانه مو دی پکې هغه عقاید او غیر څه خلکو ته مخې ته کړو نو هغه ډیوه چې کومونه الټه طرف ته روان او هوا چلیده په دې کې دا ډیوه بل ساتل دا ډیر ګران کاری زه به تاسو ته یو عجیبه خبره وکم که تاسو ته یاد دي چې کله د خادم حسین رضوي صاحب چې دی هغه وفات شو نو زمونږ علماء دیوبند چې څومره دي زمونږ دیوبندیان اهل سنت والجماعت څومره چې دي د هغه په غم باندې بس هر ویډیوګانې به هم کولې او پوسټونه به هم کول هغه هوا چې ون هغې چې کومه هوا جوړه کړې وه په هغه هوا کې ورسره زمونږ د خلک هم روانو باقاعده چې دی نو د هغې په هغه کې به شیر کول او هغه هر څه به ورسره د هغه ویډیوګانې او هر څه به شیر کول چې څومره هغې هغه څیز له هوا ورکول غوښتل نو دومره هغه څیز هوا اغستې وه او زمونږ د خلک پکې ورسره هم شامل وو زما انتظار صرف دا و چې یو کس دوه ما وی چې آیا هغې په دې کې چونکې د هغې ډېر زیات سخت د دې خلاف ډېر زیات کار یې کړی او د دې په باره کې ډېر سخت موقف و نو ما وی د هغې په انتظار وم ما وی چې دی به د دې په باره کې څه وایي نو هغه چې لږ ورځې پس مې کتل نو مولانا منظور مینګل صاحب حفظه الله هغې بیان ورکړه د هغه په حق کې او زموږ چې څومره غټ غټ علما وو اکثرو بیان ورکړه د هغه په حق کې بس ما به په هغه ورځو کې د هغې د وجې نه د مفتی ضروري صاحب رحمت الله علیه د هغه کم چې بخاري شریف لایو به چلیده نو هغه به مې موریده او کله جمعه چې به لایو چلیده نو هغه به مې موریده ما وی چې مفتی ضروري صاحب رحمت الله علیه خو د دې خلکو خلاف ډېر زیات کار کړی دی او ډېر جدوجهد یې کړی دی چې د هغه به د دې په باره کې څه رایي چې کتل مې لږ ورځې پس د هغه د ټولو علما زمونږ د هغې په یو طرف و دی کې د مفتی ضروري صاحب رحمت الله علیه هغه کلیپ راغې او هغه خبره د هغه په باره کې وکړه او د خپل علما چې څومره دي دوی ته ډېرې زیاتې خبرې وکړې چې ستاسو چې هغه کله ژوندی و نو ستاسو وایي چې د ده د عقاید ټیک نه دي د ده د عقایدو کې دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده خو چې کله وفات شو نو بیا ستاسو نه د هغه عقاید ایر شو او ډېر زیات خاص کر مولانا منظور مینګل صاحب حفظه الله هغه ته هغه باقاعده هغه ته هم پکې ډېرې خبرې کړې او ډېرو ټولو علماو ته نو دا یو وخت داسې راشي چې دا خلک یو هوا خلک جوړه کړي نو په هغې کې دا خلک رواني په هغه هوا کې خو په داسې وخت کې چې داسې خلک راپاسي لکه مفتی ندیم صاحب حفظه الله شو او مولانا ساجد نقشبندی صاحب حفظه الله شو چې دی خلکو ته خپل موقف ور یاد کی او مخې ته کی وتا چې ګورې دا خبره به کولې او دا مسلې وي پکې نو په داسې وخت کې ما خو تاسو ته ووی چې سړی هوا یو طرف ته رواني یو سړی ډیوه بله کې بل طرف ته ځي نو دا د یو وخت دپاره داسي خو چې دا وخت تیر شي نو بیا هغه خلکو ته پته ولګي چې یاره دا خو مونږ چې د ده باره کې څه وې نو هغې نه خو مونږ په شا شوي یو هغه څیز خو مونږ پرېښی دی او دا مونږ په غلطه روان یو که په سمه روان یو نو په داسې وخت کې چې کم علماء دیوبند به اهل سنت والجماعت به هغې به خپلو خلکو رهنمایي کوله چې بهی په داسې وخت کې به تاسو دې لار اختیاروئ او تاسو به هوا سره نه چلیږئ نو د دې وجې نه چې کومه هغې په داسې وخت کې یو خبره اوچته کړې ده نو خلکو ته یې ویلي دي چې زما اوس هم دغه موقف او د ده که درې دقه نظریات و د ده دا عقیده وه نو د هغې په باره کې دا خبره د هغه ټوله ویډیوګانې او هر څه تاسو وینئ په سوشل میډیا باندې موجود دي